بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به او خوشحال به. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و بد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره تاسو مخکې حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه ډیره حیران کنه وظیفه ده. دا د الله جل شانه د یو اسم مبارکه یو وظیفه او عمل دی، لیکن دومره پرتاثیر او دومره طاقتور وظیفه ده چې ان شاء الله تعالی د ستاسو څه قسمه حاجات وي، تمناګانې وي یا سم مشکل او پریشانی کې راګیر یې، دستا یو کار دی په هغې کې څه بندش دی، په هغې کې رکاوټ دی، د الله جل شانه په فضل و کرم سره به د ستاسو دغه حاجتونه، دغه تمناګانې او جایز خواهشات به الله جل شانه پوره کړي. دغه مشکلات، دغه پریشانی، دغه رکاوټ او دغه بندش او د زندګۍ سره چې دا کومې حصې سره تعلق لري، الله جل شانه به دغه رکاوټونه او دغه بندشونه به د ستاسو ختم کی. ډیر حیران کن برکات دي د دې وظیفې. دغه مشکلات، دغه پریشانی، دغه رکاوټ او دغه بندش دا که د زندګۍ کومې حصې سره تعلق لري، الله جل شانه به دغه رکاوټ او دغه بندش به ختم کی. ډیر حیران کن برکات دي د دې عظیم الشان وظیفې چې کله هم په ژوند کې صدا سه حالات تاسو تراشي، نو صرف یو ځل دا وظیفه لازمی آزماو کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړي وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کړئ، دې دپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، په ژوند کې د انسان ته هر قسمه مختلف حالات راتللی شي. کله دا انسان په مشکلاتو کې راګیر شي، کله په پریشانو کې راګیر شي، کله ذهني ټینشن او ډپریشن کې راګیر شي، او کله ورته په دې زندګۍ کې یو داسې حاجت راپېښ شي چې دی په هغې باندې حیران شي چې اوس زه څه وکړم. مختلف قسمه حربې استعمالی، لیکن څه قسمه فایده ورته نه ملاویږي. زما عزتمندو، هر قسمه اختیاري تدابیر به هم کې، لیکن دې کوشش سره، دې سعی سره او دې تدبیر سره به د الله جل شانه نه سوال هم کې، ځکه چې دا د مسلمان شان دی چې الله جل شانه طرف ته متوجه کیږي. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه ډیره پرتاثیره وظیفه ده. دا د الله جل شانه د اسم مبارکه وظیفه ده، او بیا دې سره 2 رکعاته مونځ هم کول دي. دا داسې طاقتور عمل دی چې کله هم تاسو داسې حالات راشي، څه مشکل او پریشانی راشي، نو صرف یو ځل دا ټرای وکړئ او دا وظیفه آزماو کړئ. تاسو الله جل شانه په ذات باندې بروسه وساتئ او پوره توجه سره وکړئ، نو بیا خپل زندگی ته ګورئ، تاسو به حیران شئ چې یاره دا حاجت می څنګه پوره شو، دا مشکل می څنګه آسان شو، دا رکاوټ او دا پریشانی می څنګه ختم شوله. زما عزتمندو، طریقې کار ډیر زیات آسان دی. د ټولو نه مخکې به تاسو صحیح طریقې سره او 10 شردام وکړئ.
بیا که چرې مکروه ټیم نو مکروه ټیمونه درې وي. یو د غرمې په ټیم کې 12 بجو ټیم کې، بل د مازیګر مونځ نه پس او بل د سحر مونځ نه والی تر نور ختو پورې. دې ټیم کې نه سنت کیږي او نه نفل وغیره کیږي. نو زما عزتمندو د دې دریو ټیمونو نه علاوه بل ټیم کې به تاسو دا وظیفه او دا عمل کوئ. د ټولو نه مخکې به صلات حاجت نیت وتړئ. په لومبني رکعت کې کله چې تاسو الحمدلله رب العالمین وی نو په لومبني رکعت کې به آیت الکرسی تاسو ولولئ. زما عزتمندو دا ډیر عظیم الشان آیات ته، په دې کې ډیر عظیم الشان رازونه پټ پراته دي. نو تاسو به یو پیرا آیت الکرسی ولولئ. په دویم رکعت کې به کله چې تاسو الحمد وی نو هغه پسې به قل هو الله احد صورت دا به تاسو صرف یو پیرا ولولئ. دا داسې صورت ته چې په دې کې د الله جل شانه توحید او وحدانیت بیان کړی شوی دی. کله چې مو زما عزتمندو دا 2 رکعاته صلات حاجت نفل مکمل کړه نو بیا به 7 مرتبه او پیرې به تاسو درود شریف ووایئ. د دې نه پس به یو اوږده ساه راکاږئ او په یو ساه باندې به تاسو د الله جل شانه د صفتینو یا هادیو یا هادیو دا چې څومره تاسو ویلی شئ څه تعداد د دې دپاره مقرر نشته چې څومره تعداد کې تاسو ووایئ په یو ساه باندې به تاسو ووایئ. د دې نه پس به بیا سجدې ته لاړ شئ او په سجده کې به خپل مسائل خپله پریشانی به الله جل شانه ته پیش کړئ، ځکه چې د سجدې حالت الله جل شانه ته ډیر نږدې حالت دی او حد درجه عاجزی د پدې کې. لہذا چې سړي په زړه باندې تمنا وي، څه معامله وي، څه مسله درته راپېښه وي، هغه به الله جل شانه ته پیش کړي ان شاء الله تعالی چې کریم رب د ستاسو مدد ضرور کوي. او بیا به سر د سجدې نه روچت کې او 7 مرتبه 7 مرتبه به درود شریف ووایي ان شاء الله تعالی. هر قسم حاجات به الله جل شانه پوره کړي او مشکلات او پریشانی به ختم کی. نو دا ډیر طاقتور عمل دی، ډیر عظیم الشان او شاندار وظیفه ده، ډیر مجرب ترین عمل دی په زندګۍ کې. صرف یو پیر دا ازمو کوي تاسو ته به د دې د برکاتو پته ولګي. په خپل هم دا عملو کوي، خپل دوستانو سره هم د صدقې جاریه په تور باندې شیر کوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه او ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرائب کړئ. ملاویږم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله پامان.